چا چې د جمعې په ورځ اتیا کرته درود ووایي څونه اتیا غفرت له ذنوب 80 عاما د اتیاو کالو گناهونه به ورته وبخم اتیا ځله پر رسول الله مبارک درود شریف او حضور پاک فرمائی من صلی علی عند قبری سمعته کہ ما دا قبر خوا کے سوک و درود وی دی اورم ومن صلی علی نائیا او چه ما درود وی او دی لری دی ابلغته ما تا دا فرشتو پا ذریعہ رسی او حضور پاک فرمائی ان للہ ملائکتا سیاحین فی الارض پا دی مکہ کی فرشتی چکری لگئی یبلغونی عن امتی السلام او چې زما امت په ما درود سلام وی ما ته رارسیږي ورونو د نن نه پس به که خیري او یو بل حدیث کې څه راځي چې په ما څوک یو ځل درود شریف وی نو الله پاک لس ګناهونه رجوي لس نیکۍ